دا یو پاتالوژیک یا مرضي حالت ده چې د مهمو خوراکي توکو چې د ماکرو او مایکرو نیوټرینټ د کموالي یا د نشوالي له کبله منځته راځي او دا درې ډوله ده چې یوې پړسېدلې څېره ده چې هغه ته کوشرکور وایي بلې چې عضلات ضعف شوي هغه ته مرسموس وایي او بل چې دواړو شکل ولري نو مکس ټایپ ورته چې دا په درې ډوله ده دغه سببونه خو ډېر دي خو په عامه هغه کې په دوه کټګورۍ ویشل کېږي چې یو ابتدایي دی او ثانوي دی ابتدایي حالت کې خو د واکسینونو نه تطبیق ده میکروبونه دي مرزدي ناروغۍ دي په یو کور کې ازدحام ډېر زیات وي مثلا تعداد د ماشومان یا د نورو زیات وي ورته صحیح پاملرنه نه کېږي سیلابونه دي زلزلې دي اقتصادي حالات خراب وي او د ماشوم دوه ماشومان ترمنځ د ولادت وقفه لنډوي دوه ګونې درې ګونې ماشومان زېږېدنه او په د واکسین نه تطبیق ده او ځینې ناروغۍ لکه مثلا شره یا د نورې ناروغۍ چې په پایله کې اسهالات دي چې په پایله کې ماشوم خوارځواکۍ خواته ځي چې دا په اسبابو کې راځي چې مثلا د میکروبونو او د انتاناتو د ناروغۍ په پایله کې مسله راځي او بلې ثانوي شکل ده چې هغه مرزادي ناروغۍ دي چې مثلا مرزادي ډیابیټ د شکر ناروغۍ دي زړونه سوري چې سی ایچ ډي ورته وایي او نور ناروغۍ دي مثلا پالیوریکسینوز چې معدې پایپونه د بند وي او داسې نور ناروغۍ چې د موره پیدا کېږي دوی لري